د ننګرهار والي ولې غوسه شو؟ د ننګرهار ښځو مدني فعالانو ته قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي هغه لسو نجونو چې څه وخت وړاندې د پروژې حرکت په خاطر د ننګرهار د امنیت جنازه په اوږه کوله اوس چیرته دي چې په ننګرهار کې د کلدارو جنازه هم په اوږه کړي. شاه محمود میاخیل د ښځینه فعال مقدسي احمدزۍ په شمول ټولو هغو ښځو ته په اشارې سره ویلي دي چې څه وخت وړاندې د پروژې حرکت په پایله کې د ننګرهار د امنیت جنازه په اوږه کړې وه، خو نن د کلدارو په مقابل کې چوپه خوله ناستې دي. والي میاخیل زیاتوي د دې ټولو ښځینه مدني فعالانو د ټولنیزو شبکو والونه یې نه دي لیدلي، خو تر اوسه یې هیڅ داسې یو پوسټ نه دی موندلی چې ګواکې د افغانیو په ملاتړ او د کلدارو پر ضد یې کړی وي. والي په ډاګه کړه چې یادې ښځینه فعالانو په تیر کې هم د ننګرهار جنازه د یوې پروژې د تکمیلولو په خاطر کړې وه، خو اوس د داسې ملي پروسو په مقابل کې بې تفاوته دي چې په دې باید ټول د ننګرهار ولسونه پوه شي چې څوک پروژې له کومه ځای اخلي او د کومو سرچینو څخه اوبه څښي. میاخیل وایي زه نه وایم چې په لسو میاشتو کې د ننګرهار ټولې نیمګړتیاوې حل شوي دي او هیڅ ستونزې نشته، بلکې دلته 40 کاله ناورین تیر شوی دی او جنګ اوس هم دوام لري. بلا ستونزې شته، خو ولسونه پوهیږي چې په امنیتي ساحو کې څومره پراخوالی راغلی دی. والي زیاتوي په اوسنیو حالاتو کې حکومتي روایتي مدیریت تغییر شوی دی، د سهم اخیستلو او باجګیریو لړۍ په بشپړه توګه حل شوې ده او په سلګونه انکشافي پروژې تکمیل او پیل شوي دي، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي چې په راتلونکي به ورته وشي. شاه محمود میاخیل یادو ښځینو فعالانو ته د پیغور په شکل ویل د لس په زرو یې د پاکستاني کلدارو جنازه واخیستله. افغانۍ زموږ ملي هویت او استعمال د هیواد لپاره ملي تقویه ده. ننګرهاریان وایي د شاه محمود میاخیل په راتګ امنیتي ستونزې به زیاته اندازه حل شوي دي. دغه راز یې د کلدارو لمنه هم نوره په دې ولایت کې ورټوله کړه، خو وایي یو شمېر کړۍ او ډلې نه غواړي چې میاخیل دې د ننګرهار د آبادۍ لپاره کار وکړي. د یادولو د شاه محمود میاخیل وروسته له هغې د یادو مدني فعالانو پر ضد غبرګون وښود کله چې څه موده وړاندې په تېرو ټاکنو کې ولسي جرګې ته مشهورې نوماندې مقدسي احمدزۍ د څو نورو ښځینو په ګډون په سوله ییزو حالاتو کې د ننګرهار د جنازې په نوم تش تابوت په اوږه کړی و. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ډېر په لنډو کې او ژر خبر شئ، د پښتو ژبې تر ټولو غټ چینل پښتون ون ټي وي در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ، ویډیو د سره شریکه کړئ.